مونږ ته خدا پته ده کنه چې مرګ شتي منی کنه منی مرګ شتي کنه د مرګ نه بعد خبر شتي شتي بیره پاسې شتي کنه شتي شتي به سوال شتي کنه شتي شتي چې سوال شتي نو جواب به تاسو شتي ته سوچ خبره ده ټول ارسه موږ منو سوال پورې خورالو سوال شتي نه چې شتي تاسو جواب شتي جواب ما سره نشتي چې نشتي به د قشن ناس الله مو ته په خپل باندې مهر ولګي او د دې بدن ته الله سوې خبرې کوا ځکه الله وایي په سورۃ یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دوی په خلو باندې وتكلمنا ايديهم او دا لسونو بخبل خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او د خپل خبرې کوي ته خبرې نه کې مکوا په دې سترګو باندې ته په موبایل کې څه غلط ګورې د سترګې په خپل رب العالمین ته وایي جواب لګي د لاسونو به خبرې کوي د خپل به خبرې کوي رسول سموي وي دا انسان باریان شي او د خپل اندامونو ته وایي چې تباشي ستاسو د پاره هم الله ته وایي چې ما نه دي کړی تاسو د جهنم نه بچو تاسو هم نه ګوي ورکړه او وته چې انتقنا الله موږ ته الله ویلي چې جواب خبرې وکړو الله چې ته ویني بیا خو موږ دغه حکم نافرمانی نشو کولای ها طلب ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة طلب ولګي پدې تل کې بد عمل او نیک عمل دا به تل لیکي چې کوم ضرور او شاقه درته بزي ګور در رب العالمین دې رحم ته وګورته ډېر رحیم بچا دی کدي سی ویلو چې چم ګناه کړی جهنم ته بزي ها دې سی نه دی ویلي وی کني کله به ضروري شو اگر که بدیا نشتی دی به جنت ته زی به دغه فریدا زما د رب دې رحم ته ګوره کنه و چې نیکانه او بدیا یو ځای شي به هم جهنم ته نشي دشي مهربانه بچا دی دشي مهربانه بچا دی خطلی به ولګي دا غیر بعد پولیس سیرات ولګي الله اکبر سخت مرحله هغه پول د ویختنه زیات نری او د توري نه زیات تیرا په دې باندې هر سړی تیری هر انسان باندې تیری او لاندې دي سړي لاندې جهنم دی په دې باندې د اعمال مطابق خلک تیری د اعمال مطابق څوک د سیلې پشان څوک د اسمان د برېښنا پشان څوک د سترګې رب په اندازه کې څوک لکه په اسی سوري څوک لکه په اوخ چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپالو چې رواني او څوک به کله ولېږي او بیا به راپاسي بیا به ولېږي بیا به راپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولېږي او به ولېږي بلکې ختم نشي او رسول صلی الله علیه وسلم به د پولیس سیرت په هغه غاړه ولاړ وي دا دعا به کوي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورسه خلک به په دې رواني ولېږي به لاندې دنیا خلک ته به پکې ګوره څنګه او درته ووایم ګورې د جنت بله لار نشته په دغه جهنم له پاسه به تېرېږي په جهنم له پاسه تېرېده زور نه غواړي په جهنم له پاسه تېرېده مال نه غواړي ګورې په جهنم له پاسه تېرېده عمل غواړي ایمان غواړي تقوا غواړي الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ د سختې موږ ته اسانه کړي او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زموږ حشر زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي او الله دې په آخرت کې زموږ ځای چې دی جنت وګرځي او په جنت کې دی الله موږ څنګه چې په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي دغه شان دی الله موږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي